الله چې دا زکم نن تقریر کوم د فلسطین په ملګرتیا کې چې دا څه غټ دلا او بې غیرته یم دا ما کې ایمان نشته کني دا وخت تقریرونو نه دی والله که زه غیرت لرم کني والله که دا وخت تقریرونو دی والله زما وسم نشته ایمانم نه لرم غیرتم نه لرم د سره پښتون نه یم کني قسم په خدای که زه نن دلته دا د تقریرونو وخت نه دی دا د ودرېدو وخت دی دا د یهودي خلاف د مسلح کېدو وخت دی عمر حمله وکړه یهودي ووال بې غیرته تا په قنوت نازله و او په نپلونو باندې بیا بایله صلاح الدین ایوبي پاڅېده بې غیرته تا ورسره ټوپک راوانغسته تا په جوماتونو کې دعاګانې او ختمونه شروع کړل صلاح الدین ایوبي سر وخوړو نورالدین زنګي پاڅېده او تا ورته دلته ختمونه او دعاګانو باندې مسلمان ولګول نورالدین زنګي سر وخوړو ملا عمر پاڅېده یهودو نصاراو سره جنګ کولو تا مسلمانان په قنوت نازله او په ختمونو ولګول د کائنات بې غیرته ملا عمر سر وخوړو نن هبت الله خونزاده یهودو نصاراو خلاف جهاد کوي ته وایې چې پاڅې ختمونه وکې دعاګانې وکې نن حماس برسرې په کار د یهودو سره او تا ته دا خلق د دروغو خبرې کوي اولو حماس دا توره وکړه یهود سره ټوله دنیا ولاړه ده امریکې ونه وي چې د یهودو دپاره دعا وکې برتیانې ونه وي چې د یهودو دپاره دعا وکې عیسایانو ونه وي چې د یهودو دپاره دعا وکې په عیسایانو کې 3 لکه پوپانو علما د چوټي خلق دي یو سړی بیان تر اوسه پورې رانغی چې یهود کے لیے دعا کرو یهودو دپاره روجې وساتئ بني اسرائیلو دپاره روجې وساتئ هلو دعاګانې وکړئ هلو قنوت نازله وکړئ هلو چرچ ته راشئ هلو پلانې کار وکړئ ټوله پرنټ میډیا او دا ټتې پتې میډیا دی وګوره صاحب ته افیم یې افیم د انګریزانو افیم یې پیر صاحب د انګریزانو افیم یې زما صدر صاحب زما بیروکریټ صاحب د انګریزانو افیم یې مسلمانانو چې د بیدارېدو وخت راشي ته فورا د مانځه افیم والا ورکې ته فورا د روجې افیم والا ورکې ته فورا د دعاګانو افیم والا ورکې ته فورا د ګډېدو افیم والا ورکې اولو خانقاګانو ته راشه اولو دعاګانې وکې او بیا ذکر کوي الله څه چل دی اولو په بني اسرائیلو یهودو باندې او په فلسطین باندې حمله شوې ده ختمونه وکې اپیم یې رزیله اپیم یې مسلمان په مانځه وده کوي دا وخت د روجې د پرېښودی دا وخت د مانځه د پرېښودی دا وخت د مور پلار د پرېښودی دا وخت د وجلو دی دا وخت د مړېدلو دی دا وخت د لوږې دی دا د فلسطین سره د ودرېدو وخت دی فلسطینیانو سره په یو صف کې د جنګېدو وخت دی د بني اسرائیلو د غاښونو د ماتېدو وخت دی او مسلمانه تا انجکشن یې ډک کړي دي د مانځه انجکشن د قنوت نازله انجکشن د ختمونو انجکشن د دعاګانو انجکشن د خیرو انجکشن د ذکرونو انجکشن او دا د مسلمانانو لی په دې کونه کې ورمنډې او خلق وده کوي او سیاسي خلق هغوی سره د احتجاج انجکشن دی لوی لوی ملایان لوی لوی پټکي لوی لوی کناټي لوی لوی خیټې او هغه لګیا دي فلان دن سارے مسلمان پاکستانی احتجاج کے لیے جمع ہو جائیں فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کریں گے زتا تړم ستنې پورې وږې کومه دی ستا ښځه او بچي لاندې کومه او په دې ګنډو پې کښېنم ستا په ماشومانو باندې چاړې ږدم تا څملوم او پرنټ میډیا او دا ټتې پتې میډیا به ټول تصویرونه راخلي او زه تا له روټۍ نه در کوم زه تا د یهودیانو نه خلاصوم نه په ښځو په بچو دي چې یهود سواره دي هغې نه د خلاصوم نه او دلته احتجاج کوم تا له پې څه فایده میلاویږي
اے مسلمانا علماء سیاسی خلقو درته انجیکشن ډکی کړي دي د افیم او بعض استنو کې بعض افیم استنو باندې احتجاج لیکلی دی نن مې وا ویډیو لیدا د یهودو پرچم یې راغستی دی پېښور کې او خلک یې شلی او بعضې خلک غاښونه پې لګ خور مور این بڑوا این دله این بې غیرته مسلمانه تا ته کم خنزیر انجیکشن کې دا ستن کې تا ته دا جنډه اچولې ده په دې جنډې د یهودو څه نقصان کیږي زه ستا په خور او په لور ستا په ماشوم بچي باندې سورېږم او دلته ورباندې ګنډې ږدم او بره پې ټوپک دم هغه به لاندې نه جاړي او ته ټوله ورځ چیغې وهه دا ټول امت دې ستا دپاره احتجاج وکړي خو ما له دې لاس نه راوړي ستا بچی دې ما نه خلاص شي قومه بېغیرته یې قومه لیکل دله در کوم چې منځونه مو نه قبلیږي لیکل دله در کوم چې روژه مو نه قبلیږي لیکل دله در کوم چې حج دې نه قبلیږي لیکل دله در کوم چې مسلمان نه یې دا ته کوې څه کله هم چې د اوچتېدو وخت راغلی دی زما رب د اسمانونو رب دی د هغه دنیا دپاره یو قانون دی چې زه ډېر زورور ذات یم خو ښځې ته بغیر د خاونده بچی نه ورکوم زه ډېر زورور ذات یم خو چې توره او ټوپک دې نه وي راغستی زه یهودو امریکانیان نه وهم زه هغه رب یم چې ما په بدر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیرو په دعا باندې مشرکین مکه نه دی وهلي ما د محمد مصطفی په تورې والی دي ما په احد کې د محمد مصطفی په قنوت نازله خلق نه دي تباه کړي د محمد او د صحابهو په توره مې ریز مریض کړي دي ما په غزوه خندق کې محمد مصطفی سره تش په منځونو امداد نه دی کړی ما د هغه په تورې هغه سره امداد کړی دی ما د دنیا څومره جنګونه چې محمد مصطفی کړي دي ما د سهار او د بیګا په منځ کې د هغه په دعاګانو فیصلې نه دي کړي ما د هغه په کردار او په عمل فیصله کړې ده ما چې کله په عراق کې وهي سیاسي ملا سیاسي لیډره ته مالا د احتجاج نشه راکې اوزم بار خپل پاکستان کې روډونه بلاک کم د خپل پاکستانیانو ګاډي وسوځوم د خپلو پاکستانیانو دوکانونه لوټ کما او چې راشم زه زړه کې وایم چې بس اسرائیل مې فتح که د کائنات دله تا انجیکشن یې ډکې کړي دي د احتجاج نشې نه د جنډې نشې نه د پتلې نشې نه د مانځه د نشې نه د قنوت نازله د نشې نه د ختمونو د نشې نه د دعاګانو د نشې نه رزیله ایجنټ د یهودو کشمیریان نن پورې بې عزته دي ښځو سره بدکارۍ کیږي فلسطین باندې شپېته اویا کاله کیږي یوې یوې ښځې باندې لس یهودیان لګیا دي ماشوم یې جاړي مور ته بوزي هیچ چا نه دی ویلي چې انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے هیچ چا نه دی ویلي چې زیاتی وشه هله چې قنوت نازله ووایه زه تانه مور تختوم او ته ټوله ورځ قنوت نازله وایه خو ټوپک راپسې راوانخلې ته ګوره چې ستا مور زه مازدیګر ته کراچۍ ته رسوم که نه رسوم بیا په بله ورځ روژه ونیسه ستا مور زه انګلینډ ته رسوم که نه رسوم بیا په بله ورځ باندې ختم وکړه ستا دا مور او خور د امریکې نه تېروم او که نه یې تېروم تا ته دا چا وي تا دا کومه نشه مسلمان له ورکړې ده په افغانستان یې حمله وکړه تا دغه د ختمونو د منځونو انجکشن یې ماله ډکې کړې هبت الله اخندزاده نه پوښتنه وکړه ملا عمر د مړو هډوکو نه پوښتنه وکړه د ملا عمر زوی یعقوب نه پوښتنه وکړه د افغانستان د جرنالانو نه پوښتنه وکړه ورته وایي چې ستاسو د په رب باندې قسم وي د جهاد په وخت کې مو منځونه کړي ډېر دي که قضا کړي مو ډېر دي تا ته به هغه وایي چې قضا کړي مو ډېر دي وروستو مو بیا ګرځولي دي نن یې افغانستان ونیو دلاته په منځونو نیسې دلاته په قنوت نازله نیسې بې غیرته ته په احتجاجونو نیسې بې ایمانه ته صرف په دعاګانو باندې دین پالې
اے مسلمانه کم خوا لاړې کم خوا روانې کم خوا روانې قومه بغیرته شوی افغانستان باندې حمله وکړه 20 کاله د افغانستان ښځې او بچي وجړېدل او دا به 5 کالو کې فتح وی کتا قنوت نازله نه ویلی دا به 2 کالو کې فتح وه کتا ورته دعاګانې نه کولی تا د دعاګانو مسلمانان تا د دې ریونډ والا چې ده العیاذ بالله په کروڑونو حساب سره ده راجمع کیږي دا مسلمان احتجاجونو مسلمان د منځونو مسلمان چې دا صرف 2 ورځو افغانستان له تلي وی افغانستان به 2 ورځو کې که نه وی 2 میاشتو کې به فتح